الله رب العالمین فرمایي چې په دنیا کې ډېر خلک لګې دي، روزګارونه کوي، تجارتونه کوي، محنت کوي، مشقت کوي، خو کله پکې ګټه وکړي او کله تاوانه. البته یو تجارت داسې دی چې هغه کله هم تاوان پکې نه کیږي. هغه کې تجارت د څه شي دی؟ هغه د الله د کتاب د لوستلو دی. داسې یو تجارت دی لن تبورا چې ته پکې کله هم تاواني نشي. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. هغه تنان چې د الله کتاب تلاوت کوي، ورسره اقامت د مونځ کوي، او خرچه د هغه څه نه کوي چې مونږ دوی له ورکړي دي، ښکاره او پټه. پټ او ښکاره د هغه حالاتو مناسبه چې کوم ځای کې پټ خرچې ته ضرورت دي پټه خرچه کوي، کوم ځای کې ښکاره خرچې ته ضرورت دي ښکاره خرچه کوي. د دویو دا عمل دا یو قسم تجارت دی. یرجون تجارتا لن تبورا. د دوی امید دا دی چې موږ یو تجارت وکړو، خو یاد ساتئ چې دغه تجارت کې دوی تاواني نه دي. ولی لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفور شکور. نو د قرآن کریم یو بهتري څه ده؟ هغه تجارت چې هغه بې نقصانه تجارت دی، هغه تجارت چې هغه د همیشه د پاره د فیدې او د ګټې تجارت دی. د دې وجې نه قتاده رضی الله تعالی عنہ کله چې به دا آیات ولوستو نو هغه به دا فرمایل چې دا هغه تجارت دی چې الله رب العالمین د خلکو ته پکې زیات اجر ورکوي. لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله. د یزیدهم په تفصیل کې به بیا هغه فرمایل چې هغه څه دی؟ الشفاعة فی الاخره. دنیا کې تجارت وکړو، تلاوت وکړو، فیدې وکړه، نقصان یې ونه کړ، خو الله به د یو اجر هم ورکوي او زیادت به هم ورکوي. نو هغه زیادت به څه دی وایي؟ امام قرطبی رحمه الله را نقل کړي دي الزیادة هي الشفاعة فی الاخره. تفسیر قرطبی 14 جز 345 صفحه کې. نو دې کې څو پیدې شوې؟ دو پیدې. یو داسې تجارت دی چې تاوانی نه دی، بل دا دی چې دا به الله رب العالمین په هغه تنانو کې حساب کې چې هغوی ته قیامت کې اذن کوي چې پاسېږه د پلاني دپاره شفاعت وکړه چې زه ومنم.